عاجل خبر حمدالله محب د اشرف غني سره د صالح له لورې ترسره شوی پټ خیانت افشا کړ. سلام ستړي مه شئ، وخت مو پخیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. د تازه خبرونو دپاره درسره AFG پلس چینل سبسکرایب کړئ. په دې ورځو کې د افغانستان د پخواني حکومت د امنیت د شورا مشر حمدالله محب په رسنیو کې زیات څرګندیږي او څرګندونې یې د پراخو غبرګونونو سره مخ کیږي. په تازه څرګندونو کې حمدالله محب په حکومت کې دننه د اختلافاتو څخه پرده پورته کړې ده. محب په خپله وروستۍ مرکه کې وایي چې امرالله صالح به ولسمشر غني ته ناسم معلومات ورکول. هغه تل علاقمند و چې په امنیتي سکتور کې مداخله وکړي. موږ به چې د سیمې د واقعیتونو په اساس اشرف غني ته کوم معلومات ورکول، نو امرالله صالح به د هغه خلاف معلومات وړاندې کړي وو. محب زیاتوي چې کله به مې فکر کاوه چې نور استعفا ورکړم، خو بیا به مې دا لاره غوره کړه چې په صالح فشار زیات کړم. محب وړاندې وایي چې په ډیر حساس وخت کې د مهمو دولتي ادارو او بنسټونو ترمنځ تقابل په وضعیت او اراده وضعیت په غبرګون ډیر منفي تاثیر درلود. دوستان دا و زموږ د نن ورځې چمتو کړی خبر. د نورو ښکلو تازه او مهم خبرونو دپاره سره AFG پلس چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.